مالیه وزارت د کسبګرو او هټیوالو په مالیاتو کې د ځانګړو تخفیفونو او معافیتونو خبر ورکوي. په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د اسلامي امارت څو لوړپوړو چارواکو رسنیو ته په همدې اړه معلومات ورکړل. ویل چې په اسنافو د مالیاتو د لوړوالي په اړه د هیوادوالو لخوا شکایتونه راغلي وو چې د مشرتابه د ځانګړي فرمان له مخې هغه کسبکاران او هټیوال له مالیاتو معاف شوي دي چې د یو کال په اوږدو کې خرڅلاو تر 2 میلیونو افغانیو کم وي. همدارنګه هغه کسبکاران او هټیوال چې کلنی خرڅلاو یې تر 2 میلیونو زیات وي مالیات یې له 15 سلنې څخه 3 سلنې ته راټیټ شوي دي. د جمهوریت په وختو کې 1.5 لک روپۍ به تابع دي مالیه ګرځېدو. اوس شیخ صاحب ورته مبارک ورته دا حکم موږ ته کړی ده چې د مالیې تابع په هغه وخت کې ګرځي چې دا سړی 2 میلیونه ته پروشات ته ورسېږي. 10 لک ورته چې د پروشات ورسېږي دغه 10 لک ورته معاف له 10 لک زیات به بیا له 10 لک زیات کړي د پروشات وو یعنې دا عواید وو له هغو به څو اخیستلی کېږي له هغه به 3% اخیستلی کېږي. په 1 لک کې به 300 روپۍ ځنې اخیستلی کېږي. په 1 لک کې به 300 روپۍ ځنې اخیستلی کېږي. هم دغه 10 لک به ورته معاف وي. دا یو لوی فرق دی. الحمدلله موږ په دې خوشحاله یو. ټول د امارت اسلامي الحمدلله دلته اجانفي صاحب ناست دی دلته وزیر صاحبان ناست دي. دا یقین خبره ده چې کوم یو سره زه مخامخ شوی دا حکم راغلی دی د امارت اسلامي ټول وزیر صاحبان رئیس صاحبان ټول په دې باندې خوشاله چې له ولس سره سهولت د موږ لپاره خیر ده او زموږ په دې باندې یقین ده چې د موږ امیر المؤمنین حفظه الله چې کوم معافیت وکوي هغه په خیر ده. هغه کې به الله تعالی موږ ته برکتونه رااچوي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي وویل چې له کسبګرو څخه اوس مهال ډیره کمه مالیه اخیستل کیږي او په مالیاتو کې د پام وړ تخفیفونه او معافیتونه رامنځته شوي دي چې هغه هم د هیواد په ملي چارو کې لګول کیږي. همه دکانداران و کسبکارانی که در افغانستان وجود دارند تا 2 میلیون سالانه فروشات داشته باشند از مالیه مطلق معاف هستند. از 2 میلیون اضافه تر کسی فروشات داشته باشد سالانه تابع قبلا مالیه 0.5% بود او هم فروشات 1 لک افغانی بود. 1 لک به 2 میلیون اضافه شد و 0.5% هم به 0.3% تخفیف شد. کسایی که بیشتر از 2 میلیون فروشات داشته باشند تابع 0.3% مالیه هستند. تا 2 میلیون معاف است. همه دکاندارا همه اصنافی که تا 2 میلیون افغانی سالانه فروشات دارند اونا مطلق از مالیه معاف هستند. از 2 میلیون اضافه شد باز در اون صورت امو زیادت تابع مالیه هست. کسی مثلا 3 میلیون فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است اما 1 میلیون اضافی از این تابع مالیه هست و هم 0.3%. اگر کسی 4 میلیون سالانه فروشات داشته باشد 2 میلیون از مالیه معاف است اما 2 میلیون اضافه از این تابع مالیه می شود 0.3%. این یک سهولت بزرگ همراه ملت افغانستان است. کسایی که کاروبار خرد و ریزه دارند همه از مالیه معاف هستند. ای که مالیه اصناف کم شده الحمدلله به همه دوستان معلوم است که این فقط رهبریت امارت اسلامی است الحمدلله و این یک تاثیر خاص مکمل بالای تمام اصناف که جناب وزیر صاحب محترم یادآور شدند 6 سکتور مختلف اصناف هست تاثیر خاص داره. این معافیات یا تسهیلات در وقتی می آید که امارت اسلامی هیچ نوع کمک خارجی را دریافت نمیکنه و شما بهتر معلوم است اداره گذشته بیشتر از 70% بودجه عادی و اکشافی از او متکی به کمک‌های خارجی بود ولی امروز امارت اسلامی همه مصارفی اهم از عادی و انکشافی همه از عواید داخلی است یا مالیات است یا محصولات گمرکی است یا معدنیات است همه از همین استفاده میشه.
دا یادونې وړ ده چې د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال د هیواد په کچه په بیلابیلو کاروبارونو درانه مالیات وضع شوي وو چې د کوچنیو کاروبارونو ترسره کوونکو هیوادوالو د دغه مالیاتو د ورکولو توان نه درلود او له ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د اسلامي امارت له دغه وروستۍ پریکړې سره به د کوچنیو کاروباریانو لپاره ښه سهولتونه رامنځته شي او په بازارونو کې به د مصرفي توکو بیې هم ورسره راټیټې شي.